اوس هم راځو اخرنۍ خبرې ته چې هغه دریم نمبر خبره ده او په دې کې موږ دا واضحه کوو چې د یو مسلمان او د یو مؤمن په صفت باندې څنګه کولی شو چې د دې خطرناکې فتنې نه ځانونه وساتو او ځان ته نجات ورکړو تر څو الله مه کړه بېدینه له دې دنیا نه لاړ نه شو تر څو د دې ظالم او د دې کافر په دې سحر او جادو باندې دوکه نه شو. نو د دې لپاره موږ تاسو باید څلور خبرې په یاد باندې ولرو. اولنۍ خبره اولنۍ کار چې موږ تاسو د دجال له فتنې څخه نجات راکولی شي او موږ بچ کولی شي هغه دا ده چې موږ باید الله جل جلاله وپېژنو. الله جل جلاله باید موږ تاسو په صفتونو باندې او په نومونو باندې ښه وپېژنو. چې کله موږ تاسو الله جل جلاله ښه وپېژانده نو دا به د دې باعث شي چې زموږ ستاسو عقیده به کلکه شي او په دې اسلام باندې به موږ تاسو ثابت قدمه او محکمه پاتې شو. دویم نمبر کار چې باید وکړو هغه دا ده چې باید موږ تاسو الله جل جلاله ته پناه ویسو. یعنی باید موږ تاسو له دجال نه الله جل جلاله نه پناه وغواړو چې الله موږ ته له دجال نه پناه راکړه. نبی علیه الصلاة والسلام به هم په مانځه کې دا دعا کوله او موږ تاسو ته هم ښودلې ده. فرمایلی دي د حدیث مفهوم ده وایي کله چې تاسو مونځ کوو نو د مونځ په آخره کې مخکې له سلام اړولو تاسو باید دا دعا وکئ په مانځه کې او هغه دا دعا ده اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة دا هم مونږ په مونځ کې ویلی شو په آخره کې او دغه دعا چې کومه ما تاسو ته وویلې دا هم مونږ تاسو ویلی شو. نو په دې کې له دجال نه مونږ تاسو الله جل جلاله ته پناه وړو او مونږ له دجال نه الله جل جلاله نه غواړو چې الله مونږ د دجال له فتنې نه وساته. نو دغه دعا باید مونږ تاسو یاده کړو او وی وایو. مخکې عامو حالاتو کې هم ویلی شو خاص کر په مانځه کې هم باید مونږ تاسو دا دعا وغواړو ځکه دا مهمه دعا ده. نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم کړې ده او موږ تاسو ته هم راښودلې ده. نو باید یاد یې کړو. په دې سره به هم الله جل جلاله موږ تاسو ته له دغه خطرناکې فتنې څخه موږ تاسو ته نجات راکوي انشاءالله. دریم نمبر کار چې باید وکړو هغه دا ده چې د سورة الکهف دا په قرآن شریف کې یو سورت ده. د دې اولني 10 آیاتونه چې څوک یاد کړي او تلاوت کوي همدارنګه آخرني 10 آیاتونه چې څوک یاد کړي او تلاوت کوي نو دا په احادیثو کې راغلي دي چې الله جل جلاله به دغه انسان ته نجات ورکوي او دغه انسان ته به دجال ضرر ونشي رسولی. نو دا ډیره مهمه خبره ده. کوشش وکړئ انشاءالله چې د سورة کهف اولني 10 آیاتونه واړه آیاتونه دي دا یاد کړئ او وایئ د جمعې په ورځ باندې که تاسو سورة الکهف وایئ دا هم یو ذریعه ده چې انسان ته نجات ورکوي او همدارنګه آخرني 10 آیاتونه د سورة الکهف هم انشاءالله تلاوت کوئ او یاد کړئ. څلورم نمبر کار چې باید موږ تاسو وکړو هغه دا ده چې موږ تاسو که امکان لري هغو ښارونو ته لاړ شو کومو ښارونو ته چې دجال نشي ورتللی لکه څنګه چې مخکې وویلې. نو دغه ښارونه چې هغه مکه ده او مدینه ده یا مثلا د تور غر ده او یا مسجد اقصا ده نو دغه ته که یو مسلمان لاړ شي او هلته ژوند وکړي نو هم به الله جل جلاله د دجال له فتنې څخه هغه ته نجات ورکوي ځکه هلته به فرښتې ولاړ وي ملائک به ولاړ وي او دجال به نشي کولی چې هلته ور داخل شي. الله جل جلاله به په هغه وخت کې د ملائکو په ذریعه باندې د دغو ښارونو حفاظت کوي. که چېرته څوک هلته نشي تللی دی ښارونو ته حد اقل دومره خو کولی شي چې مساجدو ته تګ راتګ خپل زیات کړي د جمعو لپاره د منځونو لپاره د عبادت لپاره د اعتکاف لپاره. نو هغه څوک چې د مسجد سره اړیکه او تګ راتګ ورشه درشه ناسته پاسته په مسجد کې زیاته وي نو دغه انسان ته به هم الله جل جلاله نجات ورکوي. لنډه دا شوه د دې ټول موضوع خلاصه دا شوه چې دجال دا یو واقعیت ده او دا به خامخا راځي. دا د قیامت له علامو څخه یوه لویه او خطرناکترینه فتنه ده او په ډیرو زیاتو احادیثو کې دا راغلي دي څوک ترېنه انکار نشي کولی. یعنی دومره احادیث دي چې حتی تواتر ته رسېدلي دي یعنی څوک پکې شک او شبهه نشي کولی. نو موږ تاسو هم باید یقین ورباندې وکړو او د الله جل جلاله نه پناه وغواړو دین باندې ځانونه ښه پوه کړو او دنیا پرستي ډېره ونه کړو انشاءالله چې الله جل جلاله به موږ تاسو ته له دې فتنې نه نجات راکوي. الله دې موږ تاسو ټول له دې فتنې نه وساتي.